په پاکستان کې د طالبانو پراخه غونډه او ورسره ښه شین چای هم وو او د نوې جګړې تیاری کوله د افغانستان لپاره. راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ ترڅو له حقیقتونو خبر شئ چې پاکستاني طالبان بیا څه کول غواړي په افغانستان کې. د پاکستان تر ولکې لاندې د جنوبي پښتونخوا په برهور سیمه کې وسلوالو طالبانو راغونډ شوي وو او د افغان حکومت خلاف د نوې جګړې اعلان وکړ. دې غونډې ته ګڼ طالبان چارواکي او جګړهیز قومندانان هم وربلل شوي وو. طالب قومندانانو په یو خوله جنګیالي د جګړو کرښو ته ور وبلل او ترې ویې غوښتل چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو له وتلو سره سره جګړه جواز لري. و ظالمه د څه جواز لري؟ امریکای کوستېزن خو وځي نه، ته څه شته بیا جنګ کوې؟ او باید پر افغان امنیتي ځواکونو مرګونې ګزارونه وشوي. په دغه غونډه کې چاته د خبرو ریکارډولو اجازه نه ورکول کېده ځکه هلته پراخ تعداد طالب مشران راغونډ شوي وو. ځینو طالب مشرانو په پټه ځینو قومندانانو خبرې ریکارډ کړې وې او موږ ته یې رالیږلې دي. د طالبانو یو تر ټولو جنګي قومندان پیراغه چې وړاندې د ختیځو ولایتونو لپاره تنظیم کوونکی او د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مسؤل وو، وایي چې جګړه ختمېدل نه لري. د په وینا تر څو چې د امریکایانو او بهرنیانو یو ملګری افغان عسکر په افغانستان کې شتون ولري تر هغه به طالبان جګړه وکړي. بد ورکه پیراغه په هلمند کې د طالبانو د یو ځواکمن قومندان ملامنان اخوند مرستیال وو او اوس هم د ملامنان ډیر طالبان د پیروان او ملاتړي دي. د کوټې د شورا یو غړی پښتو نیوز ته وویل چې په دغه غونډه کې طالب مشرانو پریکړه وکړه چې د زندانانو تر خلاصون وروسته به سختې جګړې ته دوام ورکړي. بد وکئ رزیلانو. تر دغه غونډه وړاندې هم طالب مشرانو ویلي وو چې په افغانستان کې به جګړې ته دوام ورکوي. و د پاکستان غلام د یادولو وړ ده چې نن وسلوالو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر امریکا د قطر له تړون نه د سرغړاوي تور پورې کړی ده. طالبانو په خپله وروستۍ اعلامیه کې له امریکا نه غوښتنه کړې ده چې 15,000 زندانیان دې راخوشي کړي او پر طالبانو دې له بریدونو څخه ډډه وکړي. که څه هم طالبانو نن دا اعلامیه خپره کړې وه خو دغه وسلواله ډله د روان کال د فبروري 29 نیټې د قطر له تړون وروسته چې طالبانو او امریکا لاس لیک کړه په پرله پسې ډول پر افغان امنیتي ځواکونه بریدونه کوي. ښایي چې د دغو بریدونو سره هم مهال وسلوالو طالبان د یوې بلې جګړې په تابع هم بوخت دي چې په جوماتونو کې ملایان او په کلیو کې د طالب قومندانانو ځوانان ورته راټولیږي. تر دې وړاندې هم وسلوالو طالبانو ویلي و چې د افغانستان اوسنی حکومت به په زور راړنګوي. والله که غاګم ورته وکړي خو د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ شول. دوستانو ستاسو د طالبانو دې څرګندونو ته څه نظر لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کامنټ کې را سره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نه حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر سئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.